ما تعلق د کوم مسخیل سره ده جی د ما کله سپرلی کلی ده خو د سپرلی کلی پیژندګلي په دې رنګ زده کوم چې موږ سپرلی کلی نام نار کشمیر مسخیل ده نار کشمیر مسخیل کشمیر زموږ نیکه و نور دا سپرلی موږ د بل نیکه د شاته یې پسې د کله سپرلی یې جوړ کړی ده جی سپرلی کلی نور موږ په پښتو پرسنل چې علاقې چې دا دستور ده چې کوم سړي الوازي د هغه په نام باندې مشهور شي صحیح لکه تختی خیل نور دغه ما ته خلوص سپرلی خیل ده جی او نام یې سپرلی خیل ده نام یې اسمت الله ده اسمت الله خلوص سپرلی خیل ده سپرلی خیل په سپرلی خیل چې 22 دسمبر سن 1945 چې د صالح خان په کور چې پیدا شوی جی ما نن 73 سال 9 مہینے او لږ 9 مہینے عمر پاره کېږي صحیح زه ما خلکو ته خپله پیژندګلي وکړه جی جی نور زه د اف ام ډېر شکرګزار یم چې موږ مشرانو شاعرانو ته دا موقع راکوي جی چې موږ خلکو سره مخامخ کوي صحیح نور موږ خلکو ته دا پته لګېږي چې دا شاعران څوک دي څه وایي څه شی دي کوم چې دي دا پته ورته لګي او نو بچو ته موږ دا وایو چې بچو تاسې شاعري کوو موږ څه دغه مقام باندې پیدا سوي دغسې نه یو په خوارۍ باندې دغه جي ته رسېدلي صحیح صحیح نور تاسې خپله خواري کوو که بیا تاسې ته چېرته څه مسله لا ګرانه جوړېږي صحیح نور موږ تاسې خدمت دپاره په حیثیت پلار راتللی دی استاد حاضر یو چې په پښتو په هرې طریقې مو پوه کړو چې سبا چېرته به بل پېښور چې لا چېرته چاسې نورو شاعرانو له خلکو سره چې ودو صحیح چې هغه دا پېژني چې کامروتو علاقه ده نور دا هم د ګرامر او د پښتو د الفاظو دې نه ټولو نه خبر دي سپرلی خیل صاحب رادرومو دي تاسو هغه وخت طرف ته چې کوم وخت نه تاسو شاعري شروع کړې ده هغه کوم وخت و چې تاسو باقاعده شاعري شروع کړې ده موږ بچپن نه د شاعري په سړي چې د بچپن نه موجود دی جی مثال په طور د ما زوی د شمال جی بیا دا وړوکی و نو یو ورځ د کور ته راغله دا یې دا سره روان و که نه نو هغه څه ما قصه ورته وکړله لکه مثال په طور چې مور مې ناسته په کوټې پلار مې ویستی په لوټې بچپن نه دغسې الفاظ وړوکوالي نه په شاعر چې موجود دي صحیح صحیح نور دا شاعري دغسې ورو ورو پسې چلېږي نور چېرته بیا دغه ته چې توډه ورځي مخ ته صحیح اکسیډنټ وکړي نور بیا د شاعري په رنګ باندې هغه بدله شي بل رنګ واخلي بالکل نور چې بیا سړی خپل ځان په هغې طریقې باندې تم کړي چې کومه طریقه د شاعري ده صحیح نور الله تعالی هغو خلکو ته یو داسې مقام ورکړي چې ډېر قیمتي ځای بالکل خو که بیا څوک په چې ویران شي نور هغه نه خپله غلطي وبوسي چې په چې ویران شي باندې شاعري ډېره پاکه او ډېره مطلب دا چې خوشحالې مشغله ده صحیح سپرلی خیل صاحب تاسو د ابتدایي چې کله تاسو شاعري شروع کوله هغه وخت شاعري چې چیرې تاسو ته داسې کلام خپل یاد ده چې اول تاسو شاعري کړی او تاسو هغه کلام تاسو ته یاد وي هغه ټکي ورته یاد وي خو چونکې اولني ټکي دي که نه غلط به یې ګوډ بړانده به وي جی جی اولنی شعر چې ما ویلو چې یار دې زما ده په ظلم مشهور پرېمې شه ځکه د یاري شعور جی زه هغه شعر حالانکې ما ته خپله پته چې غلط ده صحیح خو چونکې اولنی شعر دی ما پورې دغسې لیکلی ده بالکل لکه چې پراته مې لکه کرښه په کوغل دی یو شعر چې دی که نه هغسې نو هغسې ما پورې لیکلی ده بالکل هغه کوم عمر و چې تاسو دا شاعري شروع کړې وه عمر مطابق تاسو یاره ډېر بچپن عمر و ځکه چې د نور شاعري خو دغه د ګپ شپ شاعري خو موږ له بچپن نه کوله صحیح خو چې کوم د شاعري رنګ راته که نه بیا له چټې جومات نه
چټي کلاس ها دغه نه موږ باقاعده لیکل کول 5 وی چټي نه د موږ باقاعده لیکل کول سپرلی خیل صاحب د 5 وی چټي یعنی د سکول زمانہ ته یاد کړل نو سکول حواله سره تاسو تعلیم چومره کړای دا ما تلرم په تعلیم پس پر لیکل چې کړل جی هیڅ نه بیا ما نواب پولیس لالو هغه لویر میډلو بالکل بیا رالو نورنګ تا صحیح همې نورنګ سره سم پاس جی بیا لسم بعد سن 62 چې مال سم پاس کړل صحیح نه 3 سال ډیپلوما د الکتریکل انجینری ډیپلوما ما وکړه بالکل لاهور چې الله تعالی دې وبخښي حکیم عبدالرحیم جمیل صاحب د شادولا روډ گجرات صحیح هلته دواخانه ده صحیح اوس هغه دواخانه نام د دوی اوس نه بولانه مې ده بالکل اوس هغه دواخانه سرداری کی سنائی دواخانه دارالعلاج صحیح شادولا روډ گجرات ورالته مې بیا حکیمتوب ولسن هم واخیسته او انجینرینګ ډیپلوما مې وکړه چې نن وخت چې بي سره سمره ورلسم صحیح سپرلی خیل صاحب چې کله تاسو دا ډیپلوما وکړه او تاسو دا حکمت ولا کار ال تصدق جی جی تاسو دا دینه بعد ژوندۍ چې د ډیپلومې باندې خپل وخت تیر کړ که حکمت سره تاسو نه جی نه ما په حکمت تیر کړه دا نه مې په ډیپلومې تیر کړه دا ما دوترونه و د ایوال واد نه و صحیح زه د پلار نه دور پاتې نه و چې وړکه په مټي د کاټ سره درېدم جی نور قضا ته وایو د غون خلک به خبره خو ما ولا غون خلک عربي جی نور دا به وایي چې دا تلې بنای د کومې چې سبزی منډای جوړ سره دا نورنګ والا بالکل دا ما ته په 900 روپۍ کرنال راکوله صحیح دا خیسور کلی بیلینا در امیرجان بټینر پورې راکوله په 600 روپۍ کرنال جی اما ورته چې دې چې ختندان مې کړی په دې مزه باندې به تر شای کوم صحیح په یو ټیم چې ما سره 1,23,000 روپۍ وي ما ته تر ویل چې بچا دغه د ډیر دي کته چا مړ کړی تا ولا خلاړه وای موږ والا ته سر لاړه صحیح نور لاس په مغه دا په دغه شکر کو دغه ډیر ده صحیح شکر الحمدلله دروته د خدای مجبور کړی نه پیسو کمی الله تعالی ماته چیرې نه راکړي سپرلی خیل صاحب شاعري طرف ته رادرمو چې په موسیقي چې د تاسو شاعري ډیره ده د مختلفو اوازو باندې صدا خو د موږ علاقې بلبل سرحد دمساز مروت په आवाज باندې تاسو کلام ډیر زیات تا دا جلا چې د کشمیر کلای چندوخیل پرلی کلای آزاد کړی دا غون سره یو جی نور دمساز با بیا موږ ته راغی د پلار بر باب راغو کیسه بیا کوله جی او د بل ورور ته ممتاز اعظم دایره صحیح یک به دبلیو سره راغول او د امثال به باجر راغوله ٹھیک دا په څه وخت د کیسه چې وخت پرای سی په بدل ته د لو بویلا هغه لو به په وجه د بتل مور لپاره ته دوه مدرې مراد پینځه مراد نور مطلب دا چې دا आवाज ما ته خوند راکړه ما ورته ځنګه تاسو په خاري چا وکړه صحیح نور تعالی خو شاعر کا مجلسي جوړه دی سي ٹھیک ګلوکار بالکل نور دای به بیاتل راته ما بر سره خاري کوله راغونه شکر الحمدلله شاعري چې څنګه الله تعالی سړي ته ورکړي بشک په فنو باندې ابور الله تعالی دراغو باندې ابور الله تعالی دغه څه ورکړي صحیح نور ما تعالی تعالی هغه راکړي وته د براغونه ما ور شول او غزل باندې ور شاو نور غزل باندې شپږته غزل به ما ته ور ذکر نور د بیا په هغه باندې یو ځای وای ابل ځای وای د غردای خال پته راو صحیح په 72 73 چټي په کارټون رااله بالکل دا جیب په کارټون رااله قدرتګه پورې بر دور تجربه سلمه چې مال کتاب د بده دغه ته ډایرکټ غزل ویلای سو صرف را کورسنه به مانه کوله د لیکلو شامل ضرورت ده نه بالکل نور دې په وجه د امثال میدان تر باسلای ما صحیح او یې غږه بده ما غزل ډیر ویلا صحیح سپرلی خیل صاحب شاعري چې مختلف شایان دي لکه غزل دا رباعي دا ټاپې دي دین علاوه نظمونه دي تاسو په خپل بنیادی کوم قسم شاعري ډیره کړې ده او کوم قسم شاعري تاسو په خپل خوان درکې ما چې څوره شاعري کړې ده هر چې څه وخت غزل لیکي لا رباعي لیکي لا شربت لیکي لا څه لیکي جی جی ها دې سړي دې له आवाज دی بالکل بالکل نور موږ په دې چې دا کوشش چې دې کوم اخر نه شعري چې مقطع ورته وایي بالکل بالکل
نو راغه موږ کوشش دای چې داسې راشي چې سړی ځان ته متوجه کړي یو مطلب اولنی شعر بالکل او یو مقطع چې سړی ځان ته متوجه کړي مثال به طور لکه یو سړي ته وایې که نه چې پته به تا ته په مارو سترګو د زور ولګي پته به تا ته په مارو سترګو د زور ولګي چې کله غیسي د مڼو د زړه په کور ولګي واجب نو راغه مطلب دا اوس د دغه غزل مطلب ده بالکل او اوریدونکی وایي چې او نو مطلب دا چې هغه رای ځان ته متوجه کړي بالکل او نه به وکړي نه عادت ته وکړي کړو کس پر لیکل پر داسې ورنه نور ولګي نو دا مقطع سره صحیح نو دغسې مسله مقطع ته موږ توجه ډېره ورکوو صحیح هغه سره غزل ځان ته سره هرمون سي بالکل نو تاسو بنیادی د غزل شاعري ډېره کړې ده که دې نه علاوه موږ د غزل د رباعیغانې غزل شربت نظمو ته ما ډېر توجه څنګه ورکړی صحیح چې ټوله داسې وبوله چې ما توجه نه ورکړی صحیح لا به ذهن ته نه داسې ورته فیصله صحیح نو دغه نور شاعري ما ډېره کړې ده بالکل ملک دپاره شاعري یعنی داسې ملي ترانې ملي ترانې ما لیکلې دي صحیح نعتیه کلام نعتیه کلامونه مې لیکلې دي صحیح مطلب دا چې ملي نغمې مې لیکلې دي قوم دپاره مې لیکلې دي بالکل خو صفا خبرداره چې اوس ما ته موجوده ما سره یادښت نشته صحیح ځکه چې ما نه 2 کاپۍ عمر دراز چې څه وخت یې د ګیلې کتاب چاپ کاوه بالکل نور 2 کاپۍ ما ته ورکړې چې چېرته نه پاته تللی زه نه ورکړلی عمر دراز صاحب نه الله دې څلور کتابونه عبدالرحمن نومېده په هغه قابلای و هغې ما نه یو ډول ویلې چې زه کتابونه چاپ کوم پېښور ته صحیح دا کتابونه به تا ته بیا ورسوم هغه مطلب چې ورې پېښور ته یو ډول موږ پسې لاړو خو ده لکه چې څه پوډرو کاروبار که څه به محمد حکومت نیوله هغه کتابونه دا لګول صحیح دا لګول څلور ما یو ملګری ثواب نه مې اندخیل ده یک سما فوټو ټیټ نه کاوه په یو هغه ویرانو او بجلی نه وی نو کتاب دو سره یو هغه مدالې ورکړه نورو کتابونه ما نه ورکړل دي اوس ما سره د څلور پنځو 2 کتابونه خو چاپ دي صحیح یو د سپرلیخیل پیغام یو ګیلا او بل کتاب تیار ده صحیح هغه چونکې لیکل لږ کناري دي د پردو کوشش کوي چې لیکل کې غټ شي چې هر سړی پړاو کولی شي اوښکې په ګریوان او دا کتاب نور تیار ده صرف هغه لیکلو په وجه باندې لیټ ده نو 2 کتابونه په مارکیټ چې تاسو ستا دي بالکل او دواړه کتابونه د غزلو دي غزل شربت هر ښایسته موږ اوریدونکو ته به ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بعده د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي